سلامونه وخت مو په خیر د ملي روغې جوړې عالی شورا د مشرتابه کمیټې پرانیست غونډه نن په ارګ کې جوړه شوه. ولسمشر محمد اشرف غني سیاسي او جهادي مشرانو د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکي ټیم د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وايي د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاویو ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات به نتیجه ونه لري. ننګرهار او کندهار کې لسګونه طالب وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وايي وسلوالو طالبانو غوښتل چې په ولسوالیو بریدونه وکړي چې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شول. افغانستان او پاکستان د ریل پټلۍ په واسطه سره نښلول کیږي. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر شیخ رشید احمد وايي د کوټې څخه د افغانستان سپین بولدک پورې به د ریل پټلۍ وغځوي. او امریکا خبرداری ورکړی چې چین د متحده ایالاتو سره د یوې دوامداره سیالۍ لپاره تیاری نیسي او غواړي په ټولې نړۍ سلطنت وکړي.